په پایل کې ښاغلي انجینر صاحب وادي صفي ته بلنه ورکوم چې راشي او هغه لیکنه تاسو ته واوروي چې نوموړي لیکلې ده. انجینر صاحب وادي. سلامونه او درناوی. کلونه وړاندې یوې سپېڅلې مور لکه زموږ د میندو د درد وروستۍ شېبې لنډولې او یو مهربان پلار له خدایه د خپل د ژوند د ملګري او د راتلونکي ګل د سر خیر غوښت. ناڅاپه غږ شو، مبارک مبارک هلک دی. د دې غږ په اورېدو د پلار اندېښنو نیولې ټنډه خوره شوه او د شکر د خدایه په ویلو یې ټول دردونه له زړه او بدنه والوتل. ماشومان په منډو شول تر څو خپلو خپلوانو او ګاونډیانو ته د خوښۍ زیری ورکړي. شیبه وروسته له خوږو میوو سره ډکې ځولۍ په جیبو کې د ماتو پیسو په شرنګولو سره بیرته انګړ ته راستانه شول. د ماشوم جړه بل شان وه، یو سوز یو ترنم ته ورته وه. اونۍ وروسته یې کورنۍ او نږدې خپلوانو نوم ورکړ، خو زه یې نوم نه اخلم، ان تر اخره یې نه اخلم. ماشوم په خاپوړو راغی، په لاره تګ یې زده کړو. شیطان، جنګیره، زیلي، جډاندو، کله کله مرور. له دې عادتو سره د ښوونځي په دروازه ورننوت. په ښوونځي کې هم دا حال و، خو له نورو مې اورېدلي وو چې په سبقو کې تر نورو تکړه وو، ولې ښوونځي ته تګ ورته ډېر جالب نه و. د دې یوه وجه دا هم کیدای شي چې له نورو کلیوالو دا په جلا وخت یوازې ښوونځي ته تلو، او بله یې دا هم کیدای شي چې د کوم چا چې هر لاس دوه ځلې مات وي نو د لالهانتیا او شیطانت اندازه یې تاسو خپله معلومولی شئ. له دې سره سره بیا هم له ښوونځي بریمن فارغېږي او د کابل پوهنتون په دروازه د پښتو ژبې ادب څانګې ته راننوځي. له هغه هم بریمن فارغېږي. لا یې شونډه نه وه توره چې د لنډیو په ویلو او لیکلو یې پیل وکړ. د استاد خیر محمد اواز او غزلو یې د شعر خاطرې راویښه کړه. د ښوونځي په 11 ټولګي کې و چې لومړی شعر یې ولیکه. کلونه وروسته په کابل کې خدای بخښلي استاد روحي دفتر ته ورځي. هماغه اول ځل د هغه سره په اول ځل مخامخېدو سمدواره پوښتي، زلمیه ته هم شاعر یې؟ دی په نیولې ژبه ځواب ورکوي چې بلې هو. په همدې شیبه کې یو بل څوک دفتر ته راننوځي او سمدواره هغه د ده د نالیدلي شعر په صفتونو پیل کوي چې څنګه او څنګه او څنګه شاعر دی. لنډه دا چې ده ته د سبا ورځې په مشاعره کې د ګډون بلنه ورکوي. په سبا یې مشاعرې ته راځي، بالاخره شعر ویلو ته رابلل کېږي. نو اوس راشه که تودېږي. هغه شیطان شوخ زړور څه او څه د دریځ تر شا ودرېږي. ودرېدو ناستو خلکو ته یې په کتو یې په غبرګو پښو د ریاختر په کچه 6.4 درجې زلزله راغله. خو له دې کمرغه خوله یې کرېده او دا هم راونه لوېد. بېرته روغ رمټ تر خپل ځایه راستون شو. کله کله پرې شکي شم، وایم نه چې له عسکرۍ تښتېدلی وي، خو نه، کیسه داسې نه وه، کیسه بله وه. په هېواد د سرو لښکرو د یرغل او له همدې یرغلګرو یې کرکه راتله. له هر څه مرور شو، وزرې یې وکړې او لاړ د خپل بابا د باګرام په لور والوت. اورېدلې مې دي چې وایي ډزې نه دی کړی. دومره ډارن خو به هم نه و، خو آخر شاعر و، لیکوال و، د خپل قلم په مټ یې ډزې کولې. د سلګونو شعرونو او د سلګونو مقالو په لیکلو یې د یرغلګرو په وړاندې د جهاد سنګر تود ساتلی و. بالاخره روسان مات شول، پاچاهي چپه شوه، دا ارمان یې پوره شو، خو وطن د یوې بلې خپلمنځي تباه کوونکې جګړې د اور په لمبو کې راګیر شو. هیلې یې مړاوې شوې، د خپل بابا باګرام هم ورته بېخونده شو او د یو بل ورک نامعلوم ستړي ستومان منزل په لور وخوځېد. هو رښتیا وایم یوه بله رایادېږي. دې ښاغلي پوره 19 کاله شاعرۍ وروسته سوچونه او کږلېچونه لومړۍ شعري ټولګه چاپ کړه.
د سنځلګل په شپو کې دوهمه شعري ټولګه چاپ کړه. په شینشوبه مین شو د شینشوبې په نامه یې درېیمه شعري ټولګه چاپ کړه. تیږه یې څلورمه او د اته د کومو غرونو شور یې پنځمه شعري ټولګه ده. شپږمه یې سوریه د هندارو شعري ټولګه ده چې په ډنمارکي ژبه د دې ښاغلي ژباړل شوي شعرونه دي. اوومه یې لکه خوب هغه وختونه او اتمه یې د څپو چې زړه راډک شي. د لنډو کیسو یوه ناچاپه ټولګه، یعنې په ټوله کې اته چاپ شوي اثر او یو ناچاپ باور مې نه راځي. هغه چا چې په تانده ځوانۍ د غومبسو زالې سوځولې، پردي فصلونه یې په خپلو څاروو خوړل او څاروي به یې لکۍ په ونو پورې تړل. له ونو نه د رالوېدو له امله یې هر لاس دوه ځلې مات شوی وي، هغه دې دومره بدلون ومومي. سبحان الله، دومره بدلون چې اوس فلسطیني شیخ یاسین ته د عراق فلوجا او د مارجې ویر کوي، له میږیو چینجیو سره خبرې کوي، کوترې الوزوي، چتي تنظرو ګلسرو سایرو سره بنډار کوي، د وران او ویجاړ هېواد په پوله پوله ګرځي او خپلې اوښکې پرې شیندي. په جلا وطنۍ کې د هیلې په څېر د یوې ښکلې مجلې مالي مرستندویه و او هغه یې د خپل تندي په خولو تانده ساتله چې د هیلې د مجلې د ادارې لخوا یو شمېر کتابونه هم چاپ کړي دي. په ډنمارک کې پوره 8 کاله یې د پښتو ژبې ښوونځي کې رسمي او د خپلې خوښې د پښتو ژبې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. د عامو په نامه جریده یې د نورو فرهنګیانو په مرسته چلوله. له دې سره سره ځان ورته نیمګړی برېښېده. د کورنۍ د جوړولو په فکر کې شو. واده یې وکړ او په 2000 کال یې د هیلو لومړی سمندرګل وغوړېد. اوس ماشاءالله 3 زامن او یوه لور لري. د یادو شعري ټولګو او هنري پنځونو سره سره اوس هم په کور نه دی ناست. کله په مشاعرو، کله په کانفرانسو او کله ادبي هنري غونډو کې فعال ګډون کوي او چې نور هیڅ هم نه وي نو شعر خو شته هغه لیکي. د خپلو فرهنګي یارانو سره په شاعرانه بنډار کې برخه اخلي او د پانوس رڼا ته دمه کیږي. بشري ټولنه کې انساني توکمونه د سلوک، کردار، عادت، ذهنیتونو او بڼې له مخې سره توپیر لري. څه یې تیز، شوخ، عصبي او تند مزاجه وي، ځانګړنې لري. خو ځینې یې آرام، حوصلهمند، د ښه سلوک څخه برخمن، بېطرفه، ډاډمن او قناعت کوونکي شخصیتونه لیدل کېږي چې د خپلو کړو وړو همدردۍ، زړه خوږۍ او جاذبې د ټولنوالو د پاملرنې او مننې وړ ګرځېدلې دي. د دې ترڅنګ یې طبیعي ښکلا او محیطي رنګینۍ هم هغه تخیلي ځلا ده چې د یو شخص په کړو وړو نیغ په نیغه اغېز کوي. زموږ وتلی لیکوال او نامتو شاعر هم د داسې سپېڅلي محیط زېږنده ده چې د ژوند په هره برخه کې خوږمن او همدرد پاتې شوی دی. د خپل سپېڅلي قلم په مټ یې د ځان د لیکوالو د ستر سنګروال په بڼه راڅرګند کړی دی. خیالاتو یې د ملي او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې غځونې کړي دي چې د پښتو ادب ته یې اته شعري ارزښتناکې مجموعې ډالۍ کړي دي. خو رښتیا په سویډن کې د افغانانو د علمي او فرهنګي مرکز نه په مننې چې دا یې دلته رابللی دی او موږ یې دلته رابللي یو. نوم یې نه اخلم، تاسې یې پېژنئ. کل سر، غټې سترګې، اډور مخ، په پښتو او پښتونولۍ مین. نوم یې نه اخلم، تاسو یې پېژنئ. کل سر، غټې سترګې، اډور مخ، په پښتو او پښتونولۍ مین. د پښتو ادب ستر لاروی او یو نوموتی شاعر، د ښکلا انځورګر، د دردونو، رزمونو، حماسو شاعر او لیکوال دی. اوس یې هم نه پېژنئ. دا په دې خاطر چې زما معلومات لا نیمګړي دي. غواړم د دې نیمګړې او ناقصې څېړنې د یوې برخې د پوره کولو په خاطر ستاسو په مرسته له دې ملنګ خو د پښتو او پښتونولۍ یو هسک خر هیله وکړم چې په خپل ځای ودرېږي،
تر څو هغه نیمګړي معلومات هم پوره شي او له تاسو ښاغلو او اغلو سره یې شریک کړم. ما خو اتاویا ویلي وزن یې اتاویا دی او قد یې 1 متر او 6 اویا دی. نوم یې عبدالمالک بېکسیار دی، د زوکړې ځای میدان ښار دی. او د عمر پاک له بیا دومره ووایم چې په 2مه نړیواله جګړه کې د پراو د ورځپاڼې سره قلمي همکار